راته ووایه چې ښه کم شی دی لاسونه یې شته په خپو ګرځي لاسونه یې شته په خپو ګرځي خو یاره میخه ده راته ووایه چې ښه کم شی دی ښه خپې پورې شته او بیا هم حرکت نشي کولی دا دغه شاپېټې وایي دا راته ووایه چې ښه کم څیز دی چې نیم قدرتي دی نیم انسانانو جوړ کړی هغه ماته سپېرده ښکاري ښه کم انسان دی دعا ته څوک کینه لکه د ډېر ژوند ډېر ژوند شیطان نه ګلرنګ وایه کنه تو چې اوس پسې کېږي هو ګلرنګ وایه کنه تو چې اوس پسې کېږي هو پتا بېللې مې د زړه چې اوس پسې کېږي هو او د زورورو خور د څوک ورته کتلی نشي ما ترېنه وغوښتله خوله چې اوس پسې کېږي هو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو عظیم ستاسو ورور ستاسو ملګری اجاز بونیری تاسو ګورئ د جس لټون په ډېره موده پس تاسو دپاره موږ راوړی دی د خاندان یو ډک پروګرام راغلی یو کلپانې ډبګي ګراوند ته دلته کې به د دې ملګرو نه د خاندان ډک سوالونه کوو کامن سینس سوالونه دي د خاندان ډک سپیشل ستاسو دپاره د مسافر بویګانو دپاره مخکې لازمي شیر کې او زموږ یوټیوب چینل اجاز بونیری هغې ته هم تاسو چکر رالیږولی شئ سبسکرایب یې کړئ کتونکو تاسو کتی شي او ګل ولاړ دی چې جوی سوی انجوی کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو خوږه نامه زموږ مصباح الله جی تعلق هم نه کوم ځای سره د دی کلپانې ګیري کلپانې کلي سره یو سوال درنه کوم جواب به یې راکړې حاجي دا ته ووایه چې ښه کوم انسان دی د هغه د ډېر عمر دپاره څوک دعا نه کړي څنګه جي ښه کوم انسان دی د ډېر عمر دپاره ډېر ژوند دپاره څوک دعا نه کړي هغه ډېر بدبخته انسان چې څوک ولري سوچ ته وکړه جي سوچ ته وکړه نو ستاسو په دې سوال باندې زه په صحیح پوه نه شوم ښه کوم انسان دی اړو څوک دعا هم نه کړي نو هغه به ډېر بدبخته وي چې څوک ورته دوا نه کوي ستاسو به خیال بس څه به ووایم چې شابه کار نه راځي مطلب او یو څو شعرونه ډالۍ کړه شعرونه نه راځي ټپه یو شعر به ته ډالېږم مثال د مینې دنیا ته پرېږده سلګۍ وخم اوس مې ژړا ته پرېږده ډېرې کیسې دي زما ستا درمان ښي ډېرې کیسې دي زما ستا درمان ځئ دا لږې نورې کیسې ته لږې نورې سبا ته پرېږده سبا ته پرېږده زبردست السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو خوږه نامه زموږ کامران الله جی تعلق هم نه کوم ځای سره دی کلپانې سره کلپانې سره ستاسو نه یو پوښتنه کوم جواب به یې راکړئ دا راته ووایه چې ښه کوم انسان دی د هغه د ډېر ژوند دپاره څوک دعا نه کړي څنګه ښه کوم انسان دی دعا ته څوک کینه لکه د ډېر ژوند ډېر ژوند نشته سوچ ته وکړئ سوچ وکړه شیطان نه نه درځي دا ته ووایه چې ته په یو دیوال کې سورې کوې یا په یو غر کې یو ګنټه پې لګي نیم سورې په سوره ټیم کې کوې نیم سورې خو په یو دیوال کې سورې کومه نیم سورې په سورې نیمه ګنټه که سوچ ته وکړه کوم ورته سوچ شو نیمه او دغه پکې نشته خو یو دی سلام ستاسو خوږه نامه شهاب جی تعلق هم نه کوم ځای سره دی کلپانې کلپانې ستاسو نه یو پوښتنه کوم جواب به یې راکړئ دا راته ووایه چې په ساوت افریقا کې چې کوم ماشوم پیدا شي دا غاښونه به زیړي که تور دا ماشوم چې پیدا شي دا غاښونه کوم چې د خپې شته په سر ګرځي نشته په سر ګرځي لا پته نشته نشته نه سوچ دې وته وکړو سوره سوچ دې وته وکړو ډېر شي ډېر شي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی اسد دا راته ووایه ښه کوم شی دی لاسونه یې شته په خپو ګرځي انسان سوچ دې وته وکړو زبردست السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو خوږه نامه عرفان علي جی تعلق هم نه کوم ځای سره کلپانې کلپانې یو څو شعرونه ډالۍ کړئ وستا د مینې سمندر ته مې ورټوپ کړه وی چې خپې مې یخې شون بیا مې دراتو پر بیگان دي څه پیغام ورکړه څه میسج مسافر ته بس سلامونه سلامونه صرف سلامونه بس سلامونه او چې الله یې ښه ساتي ستاسو یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو خوږه نامه زموږ خوږه نامه افسر افغان سره افغان دا ته ووایه چې ښه کوم څیز دی چې نیم قدرتي دی نیم انسانانو جوړ کړلی هغه ماته سپېرده ښکاري
راته ووایه چې ښه کم شی دی لاسونه یې شته په خپو ګرځي لاسونه یې شته په خپو ګرځي خو یاره میخه ده په هیله کې مسافر بیګان ګورې څه میسیج ورکړې دا خو بس هغوی ته مبارکي ورکوم خدای پاک دې خوشحاله ساتي او یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ښه نامه فواد علي جی تعلق کوم نه کوم څه سره دی کلپاڼي کلپاڼي نو تاسو نه پوښتنه کوم جواب به راکړي قرآن عظیم دا راته ووایه چې ښه کم شی دی ښه خپې پورې شته او بیا هم حرکت نشي کولی بیا هم دغه شاپېټې وینو ولی نشي ګرځېدی دا ټیبل سوچ وته کو لږ ورته نور کرسي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني وایا دا مرګري راته شعر وایي او ژوند کو بې لتانه وې نو مړ به وې او مرګ کو د خفګانه وې نو مړ به وې رزق کو د هانه وې نو مړ به وې او ژوند کو بې لتانه وې جو مړ به وې دا پکې تاسو اوس په خپله ډالۍ کې ژوند کو بې لتانه وې نو مړ به وې مرګ کو د خفګانه وې نو مړ به وې او رزق کو د هانه وې نو مړ به وې دا خو خدای د یو څو میاشتو رمزور کړمه عشق د پوهانه وې نو مړ به وې ګلرنګ وایه که نه تو چې اوس پسې کېږي هو ګلرنګ وایه که نه تو چې اوس پسې کېږي هو پتا بېللې مې د زړه چې اوس پسې کېږي هو او د زورورو خور د څوک ورته کتلی نشي ما ترېنه وغوښتله خوله چې اوس پسې کېږي هو او رسول الله ته بخل وایم ستا امتیان په کاڼو ولي جوماتونه او پنی مشپا دیدن لراشه خلقو دی ستورینو وای خالونا جی د پاره لیک کلیپینګ وکړي ډیره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ښه نامه ناصر علي جی تعلق کوم نه کوم څه سره دی کلباڼې سره کلپاڼه سره ته ووایه چې ښه کوم انسان دی د هغه د ډېر ژوند لپاره څوک دعا نه کوي د ډېر ژوند لپاره دعا نه کوي نو مړی دی د مړي دپاره خلک دا چې مړ شي بیا ته وایي خلک خدای دې وبخوي مړی مړی دی سوچ وته کو نو بس سم ما سوچو که څه دی لږ ورته نور بیا په تا باندې ناوخته کېږي مړی دی سوچ وته کو نو دا مړ باندې ژوند دی کېږو زبردست جی د پاره کلیپینګ وکړي ماشاءالله دا تم تا یو ټورنمنټ و هغه د سینیور و نو بیا دې وړو ته پکې هغې کې چانس میلاو نه شو نو دې وړو بیا ما ته وویل چې زموږ دپاره هم ټورنمنټ جوړ کړه چې لکه موږ ته پکې چانس میلاو شي هغه سینیور پلیر دې وړو ته پکې واړه پکې ډېر شي خو دوی له چانس نه ورکړی نو دا موږ دې وړو دپاره رخ کړی و موږ چې دې ته هم چانس میلاو شي او په دې کې ډېر ښه کلاړیان وو خو دوی له چانس نه ورکړی موږ ورته چانس لکه مطلب ورکول موږ ولې چانس ولا ورو نو ټورنمنټ یو ډېر ښه شی دی ځکه چې دا ټول وړی دي راغلي دي نو ګوره په پردو لارو کوڅو کې نه دي ولاړو نشې تماشې نه کي دلته راغلي دي او د گیم تماشې کوي لکه پیدا ده ټوله پیدا ده صحت هم پیدا ده گیم هم کوي یو څو شیرونو کډاله یاره شیر خو رال نه راځي سړی چا مور نوم به والم ما خو مې لاله پنا ساتلې